ست مرشد جوړ او روغ یاست. تاسو پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو یو روباټ د وي پي ایس سره وصل کړو. زه به اوس نن راسم تاسو ته به هغه طریقه درته وښیم چې پر کومه طریقه او پر کومه تګلاره باندې موږ کولی شو چې روباټ د وي پي ایس سره وصل کړو. اول راځو یو دانه وي پي ایس را خلاصوو. وي پي ایس ما سره په کمپیوټر کې خلاص وي پي ایسونه ډېر دي. یو دانه به را خلاص کړو دلته. کله مو را خلاص کړي راځو اوس وګورئ د دې اکاونټ روباټ چې دی وصل دی، وصل شوی دی. زه به را ولاړ شم ډسکنکټ وکړم، اټو ټریډینګ به اپ کړم، سمارټ مچین دا هم دا کنسل کړم. ښه شو مکمل د سره راځم ګوره میټا ټریډر را خلاصوم. چې کله مې را خلاص کړي راځم فایل منیو ته. فایل منیو ته ډاټا فولډر را خلاصوم. ډاټا فولډر چې مې را خلاص کړي دا MQL4 پیسې ایکسپورټس دا فایل وګورئ. دا روباټ دی، دا په ټیلیګرام کې موږ تاسو ته راستول شوی د ټیلیګرام سره ډاونلوډوو، بیا په کمپیوټر کې دا سره ځای پر ځای کوو. زه دا اوس هم را اخلم کټ کوم، کنټرول سی چې کټ مې کوي کاپي کوم اگر سره مثلا په ډیسکټاپ یې پسټوم. راځو اوس بیرته ډاونلوډز ته. ډاونلوډز کې خو نشته. راځو د دوهم وارې دپاره فایل منیو ته راځو او اوپن ان اکاونټ دا خو اکاونټ را خلاصوو. فایل منیو ته ډاټا فولډر را خلاص کړه. ډاټا فولډر کې MQL4 او دلته ایکسپورټس فولډر او دلته چیش کو روباټ مایز پیسټ کوو. دوه دانې روباټونه سو خیر، یوه دانه به ډیلیټ کړو. چیش سو روباټ اوس راغلی نصب سو. راځو دلته په دا ځای کې به وګورئ په لومړي سر کې به دا سمارټ ماشین تا ته نه ښیي. د دې سمارټ ماشین نمبر او دغه ستاسو د اکاونټ نمبر ګوره 290-140 او دلته وګوره دا په محمدي فریدالله په نامه دی 290-140 دی. دا دواړو کې اکاونټ سره یو رقم او په دا ځای کې چې موږ ګورئ 290-140. کله اکاونټ نمبر دواړه د ټولو دا سره یو رقم نو بله مشکل حل دی. خلاص اوس راځو څنګه اټو ټریډینګ اون کوو. د یورو چارټ را خلاصوو. ګوره وګوره که دلته یورو نه وه ما دلته چیش کوو یورو USDT لیکو. وینې په دا ځای کې یورو USD د یورو چارټ مو چارټ وینډو کې را خلاص مو کوي. وګوره روباټ ټریډونه اخیستی. راځو روباټ فالو کوو. مثلا لاټونه در څور د دې سړي لاټ چې و پر 2000 ولاړ 2000 سنټ و او دغه د لاټو د ارډرونو اندازه ده. مثلا دا زه 4 دانې اجازه ورکوم 8 دانې ده، د سرمایه لږ ده. اوس چې شو روباټ فعال شو. روباټ والا خپل ټریډینګ شروع کړي. من الله توفیق بس هغه خبره